والا رازا خپلا چل تراشا ما ستا غوندې څو کسان دې کفانه خاورو کې ښخ کړي دي ان قبرونه هم نه پېژندل کېږي وژل کېږي جلیله سیراب ته به دا یو ښه سبق وي له خپلو دوه اولادونو نه به لومړی جلیل له لاسه ورکړي وروسته به بیا خپله ورکه شوې لور باریوان له لاسه ورکړي ژوند اوسې لورې که ته نوی معنا لاره پیدا کوله او نه موټر د جلیل ورور مور زموږ مور همدا فیروزیانې بابا څه کوي څه ستونزه لري تورې حالت یې خراب دی لورې د موټر ودرېږه سمه ده وروره ودرېږه زیږه ودرېږه راځه ترورې لږه تازه هوا واخله ګټه کوي راځه ترورې ته ښه یې خیر کې خدایه دوی له کوم ځای نه پیدا شول موټر نه کښته شه زر کوه څه خبره ده خبره مه کوه زر کوه مخکې شه له موږ نه څه غواړئ څوک چې پلفې نه کوي هغه مېز نه خوښېږي ته څه کوې ترورې دا جلۍ د دې له مخه نیولی شي نازا زر کوئ هلکانو بازي وکئ ډګر والا اوس نو وژل کېږي مه ډارېږې تر څو چې جلیل نړۍ مردار شوی که له دې مصیبت نه خلاصېږم بل ځل ته نشئ ښورېدلی جلیله زمونږ عسکری وروستۍ ورځ په جشن کې تېرېږي اوی ښځې به مې پرېتله فاطمې نیاګیانې څنګه ژوند تېرو یوه نیا مې درلوده کلی ته تښتو زر کوه که دوزخ ته هم لاړ شي درپسې راتلم ډګرواله زر کوئ زمریانو همدا زموږ راز ده زر کوئ دا جلۍ دا خو باریوان ده قمندان صاحب نور نو ډزې مه کوئ دا باریوان ده دلته څه خبره ده باریوان صبر وکړه زمریه صبر وکړه دا دام دی نور نو بس دی زه باریوان دا له لاسه نه ورکوم که هغې سره مړ شم نو ښه به وي زه هم خپل عسکر له لاسه نه ورکوم دا ستونزه حلوم صبر وکړه بخښنه غواړم قمندان صاحب دا لیونی هلک څه کوي زر کوئ هلکانو کلي ته درنه کېږو مخکې شئ زر کوئ پام کوئ ډېر پام کوئ چې بې ګناه خلکو ته زیان ونه رسوئ باریوان دی ودرېږه ملګریا ودرېږه ورځینانو Patrasa, ډېر خوره شوه ودرېږه باریوان په خیر راغلی کمانډویانو له دې کلي نه لاړ شئ که نه نو دا دوه عسکران د مرداره غونډلګی مشران خبرو ته یې غوږ مه نیسه
هیڅ هم نشي کولی. غلی شه. کوم اندازه له کلي نه مې وځي. د دروازې به امر وکړه بخښنه وغواړه ورته وایه بخښنه غواړم. بې شرفه که ته نه وای باریوان به وزماوه ته را پیدا شوې هغه دې رانه واخیسته. وګوره چې اوس دې څنګه وشنم بې شرفه. شرفه ګوډه زما پاس کار ظلم په ما ظلم دی. څوک چې پر ما ظلم کوي زه هغه نه بخښم. داسې شده نو تا هم وژنم. دا دواړه زه وژنم. زه خپله ژمنه پوره کوم. ګوره ډګر والا تا کې نور هېڅ کوم غیرت میرت نه دی پاتې ها. ډلګی مشره نشم کولی د عسکرو ژوند ګواښ سره مخ کړم. زر کوه شاته ګرځو. زر کوئ شاته وګرځئ. مبارک دی وی اغله هغه ته په یوازې توګه ماته ورکړه. فکر کوم زموږ کار نه پاتې دي. مخکشه زر کوه. دا دی شیطانم راغله. مخکشه د دې لپاره چې زړه دې تنګ نشي ملګري مې درته راوسته. غریبان حسنه ممیشه موږ هم په دنګو غوږونو مخوري دې خاینانو. دې کار ته وګوره هغه هلکان ټول سبا ته ترخیص کېدل. وباید ته څوک یې؟ جلیل نشه. تاسې لاړ شئ زه هغه پیدا کوم. ډلګه مشره زه یم ډاکټر. ته وې ډاکټره ته خو مخکې بلوک کې وې. او ودرېږه ډلګه مشره ما ته غوږ شه مه مې لیونی کوه صبر وکړه. حالات ډېر جدي دی. ته چې کوم سړی سردار ګڼې هغه سردار نه دی. عثمان نجار دی سردار نه دی. اوس ما په خبره پوه شه کمه کړه زه دې څنګه پوه کړم یا ته ساپلاټې وایې ډاکټره ته خپل عقل لاسه ورکړی. راځه راځه زر کوه راځه اوس یې په خپله سترګو وګوره. ډاکټره که په دې کار کې د کوم رسالت پو نو بیا به درته ښه نه وي. نه مخکې شه. اوس نو هر څه ګډوډ شول. پورته شه زر کوه پورته شه. لاسونه دې لکه بې شرفه. پورته شه پورته شه. ما سره کار مه لره بې شرفه. کار مه لره. هغوی خوشي کوي له هغوی نه څه غواړئ بې شرفانو. هغوی مرداریږي زیلان. د هغوی پر ځای تاسې مردار شئ.
جلیله آخرم راغلی زمریا داسې نشي کېدلی ته زما قومندان صاحب یې زه یم جلیله افسران په ښکاره ډول د مرګ لور ته لېږي ودرېږه خو داسې شوي دي ها ووایه ته زما سردار قومندان صاحب یې قومندان صاحب دې تور غره کله زموږ له لاسه وځي موږ والي تر اوسه دلته یو څو ځلې مې ورته وویل چې ته زما قومندان یې څو ځلې مې پرې شک راغی خو پوه نه شوم افسوس دې وي په ما کوم قومندان چې له ما سره یې کلونه تېر کړي هغه مې ونه شو پېژندلی سمه ده جلیله سمه ده داسې څنګه وشو دا څه ډول لوبه وه قومندان صاحب دا ټول ستا د مور پلانونه دي مور دې د سازمان یوه لوړپوړې چارواکې ده دا ټول د هغې پلانونه دي نه داسې نشي کېدلی ونه خوځېږئ لاسونه دې پورته کړه ونه خوځېږئ کېدلی شي جلیله ښه کېدلی شي رزیلې دا زده که چې جګړه څه ته وایي جلیله یو لوري ګټي هغه هم موږ یو تا ماته وخوړه ودرېږه شاته راشه خوشې مې کړه جلیل خوشې کوي قومندانه ودرېږه واده که صبره چې سمه ده څه خبره ده ها زه تاسو ته یو څه ووایم زه ډاکټر یم دې ته په برخه کې کار کوم زه ستاسې غوندې احمق نه یم احمق مې ویل ټوکې کوم خو مې غلطه افسوس دې وي په تا دا بې ځایه خبرې دي خوشې مې کوي ستاسې کار نور خلاص شو غار د جنرال دی که جنرال ته دې څه وویل بیا دا نړۍ په تاسو په بل مخ اړوم تاسو اوس هم ماته ګواښ کوئ په یوازې شي چې تاسې نه پوهېږئ هغه دا ده چې د ماتې خوړلو په وخت کې هم سرزوري کوئ اورم اغلی لوړ پوړي چارواکو د جنرال د وژلو امر کړی جنرال باید ووژل شي مناسب ځای راوښیه نن په قرارګاه کې له صاحب صاحبانو سره غونډه لري اغلی ډېر ښه داسې وایي چې زموږ کار کېږي ځواب راکړه ووایه ډګرواله د هغوی د وژلو لپاره تیار یو موږ ته په تمه شئ ډاکټر هم راولو نازا ګرانې ته ولې دومره زحمت وباسې زه خپله جان لرم ځان ته شخصي جان لرم د هغوی سره زما وژل څه معنا لري ته پوهېږې یوه ګولۍ نن څومره قیمت لري هغه ولې بې ځایه مصرفوئ زه اسراف نه دی زه هېڅ نه یم پرېږده چې زه هېڅ نه یم یعنې په ما ولې بې ځایه ګولۍ مصرفوئ دې خبره پسې مه ګرځئ ستاسې ډېر ګران اسکران ما همیشه وسان موږ وژنو هېر مې کړل باریوان هم ورسره شته ودرېږه حرکت مه کوه پوهېږم چې تاسو هم مړه کېدل غواړئ خو باید لومړی خپل نور کارونه خلاص کړو همدلته پاتې شئ دوی هم وتړئ په سترګو ځان مې ډېر درد کوي زه به څنګه هلته لاړ شم تاسې ولې نه پوهېږئ ته هم همدلته پاتې شه که دوی وتښتېدل لومړی تا وژنم نجار عثمانه
یوسفه ما هم خوشي که باید ګډه وکړو لیلا خو دی هغې نړۍ کې به زموږ نکاح وتړل شي شهیدان به مو هم فرشتې وي ښه زه به څنګه شم ګرانه ملګریه ملګري مه غوسه کېږه ته مې هم هېر کړی وي ستا د نکاح شاهد به د فاطمې زوی وي ستا شاهد اوسېدلونه چې د بریوان خور شاهد شم ډېر ښه دی زه وړاندې تېر شه شیطانه ډاکټره ما مې ټېله کوئ زه خپله ځمې څه خبره ده آیا اوس تاسو ته ووایم دا تاسو څه ډول انسانان یئ که تاسې موږ ووژنئ نو څه به وشي تاسې به زموږ قاتلان شئ مرګ د خدای له طرفه دی تاسې نو څوک یئ بېچاره انسانان پر احتیاط چې تاسو د زما خانداره دي خو داسې یو مسله شته چې غره کې تاسې ما ته اړتیا لرئ خبر اوسئ غلی شه غلی شه ګوره بې وجدانې ښځې دا مینان پرېږده ما ووژنئ تاسو ته زه یو وړاندیز لرم که نه غواړئ چې مړه شئ نو باید تاسو زردشتیان شئ څه دې وویل څه شی شو غواړي چې موږ هم دوی غوندې شو دوی خو لمر ته ورته عبادت کوي هر څه چې ورته ښه ښکاره شو د هغې عبادت کوي او خدای نه پېژني خدای شرمولي توبه توبه ښځې تا زموږ په اړه څه فکر کړی ووژنه موږ د خدای له لارې نه اورو موږ د خدای له لارې نه اورو رزیلې بې ځایه هڅه مه کوه